برای اولین بار مسابقه 20 اوری کرکت تحت نام کارپورت از سوی آمریت کرکت لوگر در مرکز این ولایت میان 6 تیم که برای مدت 10 روز راه اندازی کرده بود، در پایان تیم های ریاست اطلاعات و فرهنگ و مس عینک در برابر هم به میدان رفتند و تیم مس عینک با تفاوت 4 دوش جام قهرمانی نخستین دور این رقابت را از آن خود کرد. در همین حال آمر کرکت لوگر میگوید که این رقابت ها زمینه خوبی را برای شناسایی استعدادهای جوان و تقویت روحیه ورزشی را میان جوانان و علاقمندان کرکت فراهم کرده و تلاش می نمایند تا در آینده همچون رقابت ها را برگزار کنند. من که شپږ لوبډلې وي، سپای لوبې د عینک خیاطي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ترمنځ ترسره شوه. شپږ بالا ترنځ په کار اوس متاسفانه اطلاعات فرهنګ ریاست ونکوله سو زده پوره کړي او په څلورو منډو ماتې ومنله. از سوی دیگر بازیکنان ضمن خرسندی راه اندازی همچون رقابت‌های کرکت را در عرصه رشد استعدادهایشان مهم می‌خوانند و از مسئولان می‌طلبند تا در آینده نیز همین گونه مسابقات را برگزار نمایند. واقعاً ډېر ښه ټورنمنټ و، شپږ لوبډلې وې او ډېر خوندور میچونه وو. څو کسان دي موږ نن فاینل لوبه وه او ډېره خوندوره لوبه وه. هم دا د لومړي ځل لپاره په لوګر کې داسې یو ټورنمنټ جوړیږي چې هغه په داسې ګراوند باندې چې د مس عینک زون په سطح به انشاءالله دا ټاپ ټورنمنت وي. قابل ذکر است که در اخیر این مسابقات برای تیم برنده کپ و میدال از سوی مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت کرکت لوگر اهدا شد.